السلام علیکم دوستانو. تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لوبو ځای بدل سو. له ځنډونو او خنډونو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ دا پریکړه وکړه چې د پاکستان سره لوبې په پاکستان هیواد کې ترسره کړي. تازه د اسپاین کرکټ بورډ د خبر له مخې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د راتلونکو درې ورځنۍ لوبو لړۍ چې ټاکل شوې وه په سریلانکا هیواد کې ترسره سي، اوس په پاکستان کې ترسره کیږي. یا د لوبې وروسته تر دې په یاد هیواد کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې روان حالات ټولو بهرني هیوادونو ته پروازونه ډیر سخت کړي وو، چې له امله افغان لوبډله په سختۍ سره سریلانکا هیواد ته رسېدل. دوه ورځې مخکې هم د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان ته د یاد لوبو ترسره کېدو په باب ویلي وه چې دا لوبې دې په پاکستان کې ترسره سي، خو افغان لوبډلې د پاکستان دا غوښتنه رد کړې وه او تازه یې بیرته دا غوښتنه منلې ده. ټاکل شوې ده د کرکټ نړیوالو شورا د سوپر لیګ سیالۍ په لړ کې افغان کرکټ ملي لوبډله د درې ورځنۍ لوبې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړې. دا لوبې د روان 2020 کال د سپټمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پلان شوې دي چې د درې سیالیو کوربتوب افغانستان ته ور د غاړې ده چې ټاکل شوې وه په سریلانکا هیواد کې ترسره سي، خو د ستونزو له امله یادې لوبې پاکستان ته انتقال شوې دي. بلخوا بیا افغان لوبغاړی شهزاد محمدي د لوبو لپاره نیپال ته روان دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اوپنر لوبغاړی شهزاد محمدي په یورسټ لیګ کې چې سپټمبر میاشت کې پیلیږي د چیټوان ټایګرز لوبډلې سره لوبیږي. شهزاد محمدي د 2019 کال نړیوال جام راوروسته بیا د افغانستان لپاره نه دی لوبېدلی او د پاکستان پر وړاندې هم لوبډله کې نوم نه دی اعلان شوی. له بلې خوا ټاکل شوي پلان له مخې افغان کرکټ بورډ د شپږیزې اتم پړاو راتلونکي سپټمبر میاشت کې کوي او راتلونکو څو ورځو کې به د لوبغاړو د ډراپ مراسم ترسره سي. د نیپال یورسټ لیګ او د افغانستان د شپږیزې لیګ د هممهاله ترسره کېدو له امله به وکتل سي چې شهزاد محمدي به په خپل کورني لیګ او که د نیپال لیګ کې ګډون کوي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.